أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله مولانا العظيم. دغه نه مخکې د نسخه متعلق خبره شوې وه چې ځنه شیونه الله جل جلاله ابتدا د اسلام کې یو حکم په غیر نازل کړو، نو بیا د هغې نه پس ته الله پاک هغې کې تبدیلي وکړله، حکم په بل انداز باندې نازل شو. نو دغه خبرو کې تحویل د قبلې مسله هم وه، قبلې ته مخ کول. علیه السلام چې کله مدینې منورې ته روغو نو 16 یا 17 مهینې نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته المنځونه وکړل. بیا د هغې نه بعد الله بیا ورته حکم وکړ فول وجهک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام طرف ته اوس خپل مخ اوړوه. نو په دغه باندې یهودو اعتراضونه شروع کړله چې دا خو د دین څه اعتبار نشته ده، کله یو طرف ته لمنځونه کوي او کله بل طرف ته لمنځونه کوي. د یهودو نوره 400 د اعتراضونو نه ماسوا، د شرارتونو نه ماسوا. علیه السلام نوسته عایشه رضی الله تعالی عنها کمره کې سره دو. نو دغه وخت کې یهودي رو عایشه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه السلام ته سایټ ته شه، نو داسې کورونه خو نه، داسې چې حجرې پکې څه خو پرده به داسې پکې میانځ کې ویلې شوې وه. نو دغه دوران کې چې څوک علیه السلام تر تلل ملاقات ته، نو عایشه رضی الله تعالی عنها به پردې طرف ته شوله. نو د وخت کې چې یهودي کله ارتلال نو هغې سلام په نبي علیه السلام چې اچوه، ورته ویې چې السلام علیکم، یعنې هغه لام یې داسې پکې پټ کړه، پکې وی نه ویه. او السلام معنا دو چې مرګ دی تو دې پر یعنې مړ شي. عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې د پردې نه ننه طرف نه علیک السلام واللعنه، چې سام د پتو باندې او د خدای د لعنت تیر باندې بدبختیا. نو بهرحال نبی علیہ السلام صرف جواب کې تا وعلیک دغه جواب ورکړ. یهودي چې کله لوړو نو عایشه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام ووی چې ته خو ډېره ورته غوسه شوې. نو نبی علیہ السلام ته دې ووی چې ایا تو هغه نه اورېدل ما قال چې کوم ده وویل؟ نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل علم تسمعي ما قلت له، چې بیا تو نه اورېدل چې هغه مو درته وویل. یعنې ده خو ټیک تو په خپل زړه کې مو ته بددعا وکړه، نو مو هم چې ورته وویل چې وعلیک، دا معنا چې دا کوم څه مو ته ته یې د هغه دی تو دې پوره هم وي. نو د دې جواب مطابق یې مو طرف نه جواب بیره. خو علیه السلام هغه صبر ته سړی حیران شي چې یهودي وي تر درومي پوښتنه دا وي نه کوي، کور ته وي تر درومي، او بیا داسې شرارت هم کوي، کله راعینا یا راعینه یي، کله السلام ویتي، کله څه منصوبې کله څه منصوبې. نبي علیه السلام داسې سختي وي سره بیا هم نه دو کړي. نو بهرحال دلته کې هم د دوی د دغې اعتراضونو نو الله وایي چې دا څه خبره نه ده چې دا یې کله هغې طرف ته مخ اړوي لمونځ کې، کله یې دغې طرف ته اړوي. اصل شی مخ اړول بیت المقدس ته یا مسجد حرام طرف ته دا نه دي، بلکې اصل شی تعمیل د حکم ده چې د الله جل جلاله د حکم باندې ته عمل وکړې. نو که ده بیت المقدس طرف ته مخ اړوم د الله په حکم یې اړوم، که ده بیت حرام طرف ته مسجد حرام طرف ته مخ اړوم د الله جل جلاله په حکم باندې اړوم. ولله المشرق والمغرب، د پوره د الله جل جلاله ثابت دی المشرق مشرق والمغرب مغرب الجوانب کله ټول جوانب
اطراف دا د الله دی پورا ثابت دی الله دی. نو فاینما تولو پس کوم طرف تام تولو چې تاسې مخونه اړوئ فثم وجه الله نو التکې وجه الله رضا د الله پاک تو فثم وجه الله التکې ذات ته الله جل جلاله دا فثم وجه الله الطرف ته مخ ته الله جل جلاله دا. نو کوم طرف ته چې ته مخ اړوې هغې طرف ته الله جل جلاله دا. اصل خبره د الله په حکم باندې عمل کول دي. ان الله واسع علیم بشک الله جل جلاله واسع قدرتن واسع د په اعتبار د قدرت سره علیم احاطتن علیم د الله پاک په اعتبار د احاطې سره د الله جل جلاله علم په هر شی باندې محیط ته. یا ان الله بشک الله جل جلاله واسع به انتها بخشش کوونکی ده بخشش ته الله پاک انتهایی وسیغه ده. علیم الله جل جلاله د ډېر علم والله علم والذات جاننے والا ذات الله جل جلاله ده. وقالو دوی اویل اتخذ الله ولدا الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې پیغمبره ته ما خفه کېږه که تو ته دوی کله څه یو کله څه دا داسې خلک دي چې موته هم زیاړې کوي. علیه الصلاة والسلام اویل چې د الله پاک نه څوک هم زیات د صبر ولا نشته ده بل څومره صبر چې د الله جل جلاله د ذات ته. ځکه چې حدیث قدسی ده چې الله جل جلاله یې فرمایي چې ابن آدم هغه موته زیاړې کوي او زیاړې څه دي یہی چې الله پاک بچای نیوله ده د الله پاک بچی دي الله پاک لونه دي حالانکه مو بیبي نشته زه بیبي ته محتاج نه یم مو جوټلاو کوي په مو باندې درویغ ارتړي او د هغې باوجود الله پاک بیا هم دوی ته رزق ورکوي برومونه پر وروي مهربانۍ هم ورسره کوي. نو تسلی نبی علیه السلام ته دی کې الله پاک ورکوي چې که چېرته تو ته دوی ګاډې وړي نو دا مو ته هم زیاړې کوي. وقالت اليهود عزیر ابن الله یهودو ته دعوا وه د قرآن بیان ده چې دوی چې عزیر د الله بچای ده. وقالت النصارى مسیح ابن الله نصارا یی چې عیسی علیه السلام د الله بچای ده او مشرکین ویجعلون لله البنات الله ته لونه ثابتوي ای چې د فرشتې ده د الله پاک لونه دي. وقالو دوی یی اتخذ الله ولدا چې الله جل جلاله نیوله ده ولدن بچای. نو سبحانه الله فرمایي سبحانه پاکي دی الله لره دو الله پاک په بچوی څه کوي الله بې نیازه ذات ته الله محتاج نه ده. بل له ما فی السماوات والارض بلکې الله پاک لره دي هغه شیونه فی السماوات په اسمنونو کې دي والارض او په مځکه کې دي ملکا و خلقا و عبیدا ټول باندې الله پاک ملک هم دا مخلوق دی الله پاک دی غلامون دی الله دا هر څه شی دی الله جل جلاله دی. کل له قانتون کل له دا ټول شیونه دی الله پاک لره قانتون مطیعون اطاعت کوونکي دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله فرمای چې قنوت لفظ قرآن کې چې ته هم استعمال شي نو دا په معنا د اطاعت سره وي. نو دا ټول مخلوقات د الله پاک مطیعون اطاعت کوونکي دي سرنیګو دي الله پاک ته. بدیع السماوات والارض الله څومره لوی ذات ته الله داسې ذات ته چې بدیع السماوات والارض بمثله پیدا کوونکی د الله پاک د اسمنونه او د مځکې لره. بدیع هغه ذات ته وشي چې هغه بغیر د نمونې نه یو شی پیدا کړي بغیر د مادې نه څه شی پیدا کړي. انسان چې څه شی هم جوړوي نو د هغې دپاره میټیریل د اول نه موجود دي هغې ماده موجوده وي دغه تپهي چې جوړه دو د څه نه دغه د اداړې نه د لرګوی نه جوړه شوې ده نو د دې دپاره اول دغه اشیا او ماده موجوده وای ای نه بعد یې جوړه کړله دارنګې هر څه شي مثال او الله پاک چې د سپونونه جوړ کړي دي دې څه ماده وه نه ماده یې نه وه مځکه الله پاک پیدا کړله غرونه الله پیدا اوبه پیدا کړې د هېڅ شي وجود هم نه و الله جل جلاله هر څه شی پیدا کړل نو بیا الله پاک په اولاد باندې څه کوي. بدیع السماوات والارض الله جل جلاله بمثله پیدا کوونکی ده بغیر د ډیزاین نه پیدا کوونکی ده بغیر د نقشې نه پیدا کوونکی ده د اسمونو او د مځکې لره. واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. واذا قضى هر کله چې اراده وکړي امرا د یو امر د ایجاد چې یو امر موجود کی یو شی موجود کی فانما نو خبره ده یقول چې الله ته وایي له دغه شي ته کن موجودا ته موجود شه فیکونو نو بیا هغه شی شي موجود شي.
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیه. وقال الذين لا يعلمون او یی هغه خلق لا يعلمون چې دوی نه پیږي، دوی سره علم نشته، چې کفار مکه دي. نبی علیه السلام نه هغې هم هغه د یهودو په شان مطالبه وکړه لکه یهودو موسی علیه السلام ته چې ارنا الله جهرتن، هغه فقیر ولغوندې غیر مناسب سوال د موسی علیه السلام نه وکړو. دوی هم نبی علیه السلام ته ووې چې یاره دا الله پاک ته موږ سره خپله وږغېږي، دا د وایي چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم د مو پیغمبر دا، بیا به موږ ووینو، بیا به موږ ومنو، یا یوه مشاهده معجزه موږ ته وښیه چې موږ هر څه په سترګې ووینو. نو معجزات خو ډېر هغه شیلی شوي وو، خو چونکې عناد و خبره د عناد وه. وقال الذین او یی خلق لا یعلمون چې دوی پیږي نه لولا یکلمنا الله او تأتینا آیه، چې ویلې د موږ سره خبرې نه کوي الله پاک مشافهتن مخامخ ته الله خبرې سره وکړي، او تأتینا آیه یا د موږ ته ارتاګ وکړي آیتن یوه مشاهده معجزه چې په سترګې لیدی شي داسې معجزه. کذالک دا غرنګې سرنګې د غرنګې یعنی لکه سرنګې چې د دوی د کومه خبره کوي د غرنګې قال الذین من قبلهم ویلی هغه خلکو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو مثل قولهم په مثل د قول د دوی نو تشابهت قلوبهم مشابه شوي دي قلوبهم زړونه د دوی په د خبره کې دوی بالکل سره یو شوي دي، یعنی په کفر او عناد کې سره یو شوي دي. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق سره بینا موږ بیان کړي دي الآیات نشانې د خپل قدرتونو لقوم د پرسې قوم یوقنون چې یقین لري د هر چا د پرې الله پاک خپل معجزې خپل قدرتونه ظاهر کړي دي، خو لیکن د دې نه اثر هغه اخلي چې څوک د الله په ذات باندې یقین لري. لکه هدى للمتقین قرآن د متقیونو د پوره هدایت ته، نو بیا خو څه کمال نشو چې خالي د متقیونو د پوره هدایت ته پچارو چې هر چا د پوره هدایت وه. موږ جواب آلته دا کړو چې قرآن د هر چا د پوره د هدایت ذریعه ده، خو فایده وي نه متقیونو چې ته یي. درنګې الله جل جلاله خپلې د قدرت نشانې دا بیان کړي د هر چا د پوره دي، خو اثر وي نه هغه اخلي، عبرت وي نه هغه اخلي، نصیحت وي نه هغه اخلي چې د چا د الله پاک په ذات باندې یقین وي. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بشک سره موږ تاسو ته ولای مبارکه پیغمبره بالحق بالهدى په هدایت سره په حق سره، بشیرن خوشخبری ورکوونکا منونکیو ته چې څوک خبره دې مني هغې دې پرته بشارت یې خوشخبری ورکوونکی ونذیرن او ډرؤونکه مرستولی د هغې چا دې پوره چې هغه تو نه مني، هغه ته په اور سره وډر که د الله د عذاب نه جهنم نه وډر که. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل او سوال بیتونه نشي کولی عن اصحاب الجحیم د جهنمیونو په باره کې، د جهنم ولا کوم خلق چې دي چې جهنم ته لوړ شي د په باره کې بیتونه سوال نشي کوله. ویلې ځکه چې تو کوم خپله ډیوټي وه د سر ته رسول یې دو، تبلیغ تو ته کړه ده، خپله ذمه داري دې پوره کړې دو، نه پس تا هدایت هغې حاصل نه که ایمان یې ورو نه وړال، نو هدایت کول دا د تو چار نه دو. هدایت د پیغمبر چار نه ای صرف لیار شیل وي، خبره رسول وي. هدایت الله پاک کوي. کنی آدم علیه السلام اولادو قابیل قتل ویلې وکړو، خو بس هغه و بدبخته الله ته هدایت کړه نه او دارنګې هدایت یې حاصلونه. دارنګې نوح علیه السلام به اولادو سام حام یافس کنعان، نو کنعان پکې بدبخته اوس نوح علیه السلام به هغې ته منې نصیحتونه نه یې کړي، خو بس هغه به بدبخته هدایت یې حاصلونه د نورې په لیارو باندې راون شو. دارنګې د ابراهیم علیه السلام پلور آزر څومره ډېر دعوت ابراهیم علیه السلام یې کړی چې آخر کې خپل پلور وتی چې ابراهیم اول دی که نه نوره سنګسر کوو دی، درومر نه سنګسر کوو دی، نوره مو ته خبرې مه کوه، کور پرېږده. ابراهیم نه شلوړو دی نه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، او هرگز بو راضی نشي دې تونه الیهود یهود، الله شکوا بینې د یهودونه دا داسې قوم ده عنادي، که دغې ته ډېر هم معجزات پیش کې دلایل پیش کې ته دا مني نه، دا به کله مني
تو به کله تسلیموي چې کله ته د دوی سره د دوی دین ومنې د دوی خواهشاتو باندې سره روان شي. خو نعوذ بالله پیغمبر خو د چا په خواهشاتو درومي نه، خو د الله د حکم منونکی. ولن ترضا عنک الیهود، او هرگز نه راضي کیږي نه خوشحالیږي د تونه الیهود یهود، ولن نصارا او نه نصارا، حتی تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته اتباع کې ملتهم دینهم د دین د دوی د دین ته اتباع کې، بیا به دې نه راضي کیږي. مسلمان بدشویونو ته هم د دغې آیت نه عبرت حاصلول پکار دي، نصیحت. که ته ډېر هغې ته سپي ولمبوې که نه، دا دې نه خوشحالیږي نه، دا به خپل مقصد دې نه پوره کوي لګیا به وي. قل پیغمبره ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى، چې بېشکه سره هدى الله هدایت دی الله جل جلاله، هو الهدى هغه هدایت ته، ان هدى الله هو الهدى، بېشکه سره هدایت دی الله تعالی، دین دی الله پاک، هو الهدى دغه دین د چې هغه اسلام ده. ان دین الله عند الله الاسلام، معتبر دین دی الله پاک په نسبت باندې اسلام ده، دا ومنه. ولئن اتبعت اهواهم، او که چېرته ته تابع شوې د خواهشاتو د دوی پیغمبره، بالفرض والتقدیر، خطاب په ظاهر نبی علیه السلام ته ده، خو پیغمبر نه محاله ده چا د یهودو اتباع کوي. دغه مقصودی خطاب دغه امت ته ده، امت ته که د دغې یهودو د اتباع وکړه، بعد د دې نه چې علم هم ته روغتو ته چې حق دین دغه ده، نو بیا د الله پاک طرف نه چې عذاب ردرومي که نه، بیا به څوک به د الله پاک د عذاب نه خلوص نه کړي، بیا به د بیا معاون څوک نه وي. ولئن اتبعت اهواهم، که چېرته ته اتباع د دوی د خواهشاتو وکړې، بعد الذي بعد د هغې نه جاءک من العلم، چې تو ته روغه من العلم د علم نه، من العلم من الوحي من الله، د وحي د الله نه، قرآن د ته روغ هغې هر څه ته بیان کړل. ما لک من الله من ولی ولا نصیر، ما لک نو نشته تو د پوره من الله د الله پاک نه، من ولی څوک دوست چې به د حفاظت وي نه وکړي، ولا نصویر او نه څوک امداد کوونکا. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، په دغه اهل کتابو کې الله پاک چې کوم روغ خلق دي، نو د هغې الله پاک پکې صفت هم بیانوي چې ځنه پکې داسې هم شته، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه، ثعلبه رضی الله تعالی عنه، په نصراو کې تمیم داری رضی الله تعالی عنه، عدی ابن خاتم رضی الله تعالی عنه، حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه. نو هغه څرنګې خلک وو، نو هغې به بیا چې ایمان روړل، د قرآن چې کوم حق تلاوت و، د قرآن حق یاده کوم، حق تلاوته د قرآن، الذین آتینهم الکتاب، هغه خلک چې موږ دوی ته کتاب ورکړی ده، یتلونه حق تلاوته، د دې تلاوت کوي حق تلاوت. د قرآن حق تلاوت څه ده چې د قرآن په معنی باندې سوچ کوي. او عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي حق تلاوت څه ده چې د جنت آیت ته روشي، د الله نه د جنت سوال وکړي، یا الله مو جنت ته داخل کړي، جنت مې نصیب کړي. د جهنم آیت ته روشي، بیا د الله پاک نه د جهنم پناه غواړي، یا الله پاک جهنم نه پناه وکړي. او حدیث شریف کې درومي هم چې کوم سړی د الله پاک نه د جنت سوال کوي، یا الله مو جنت ته داخل کړي، یا الله مو جنت ته داخل کړي، مو جنت ته داخل کړي. جنت هم الله ته وایي چې یا الله پاکه د بنده د مو تر داخل کا، او د جهنم نه پناه غواړي چې یا الله مو د جهنم د عذاب نه وسوته، اللهم اجرني من النار، اللهم اجر، یا الله جهنم نه پناه وکړي، اور نه پناه وکړي. جهنم هم الله ته وایي چې یا الله پاکه دغه بنده ته د مو نه پناه ورکړي، دا مو ته مار ولې. نو حدیث شریف کې درومي که نه چې څوک سبینی المنځ نه بعد ووري اللهم اجرني من النار ویي، او مشوم نه بعد ویي المنځ نه بعد اللهم اجرني من النار، نو کدای د سبینی نه مشوم رسې وفات شو، الله پاک په دای د جهنم نه سوتی. مشوم یې ویي په د شپه کې دی د سبینی پورې مړ شو، نو الله پاک په دای د جهنم نه خامخا بچ کوي. نو دغه دعا سره یي، خو کله یي چې لمونځ کله مکمل کی، کوم المنځ نه بعد سنت چې نه فرض المنځ نه بعد، نو د هغې نه پس ته بیا سړی اوراد کوم واردات دي مسنونه کوی شي، او د کوم المنځ نه بعد چې سنت وي، فرض المنځ نه بعد سنت وي، سنت سړی مکمل کی، د هغې نه پس ته کوم مسنون اوراد دي د هغې تکمیل وکړي، بیا پوره کړي. کامیانس کې پکې وایي جایز دي، دا نه چې جایز نه دي، خبرې ته سوچ کوو، خو بهتره خبره دا دو اتفاقي چې لمونځ کله مکمل شي د هغې نه پس ته بیا هغه سړی هغه اوراد کوي.
اولئک یؤمنون الذین آتینهم الکتاب خلق چې دوی ته موږ ورکړی دا الکتاب کتاب یتلونه حق تلاوته دوی تلاوت کوي دغه کتاب حق تلاوت مناسب تلاوت اولئک یؤمنون به دا خلق دوی ایمان لري به په دغه کتاب باندې ومن یکفر به او هغه څوک چې کفر کوي په دغه کتاب سره فاولئک هم الخاسرون دا خلق دوی نقصان چتون کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.